له سیمه ییزو مسؤلینو سره د لعلپورې ولسوالۍ هغه ځای ته ځو چېرته چې پاکستان د ولسي خلکو کورونه د خپل راکټي بریدونو هدف ګرځولي. د لعلپورې بیلي سیمه په دې کلیو باندې هره ورځ پاکستان له کلونو راهیسې راکټي بریدونه کوي. د دې سیمې ځایي اوسیدونکي وایي دغلته کورونه بریدونو وران کړي او له حکومت په بېلابېلو برخو کې مرستې غواړي. دلته پاکستان د خوا نه داسې ونیسه د دې بیلې نه ونیسه یعنې د پلوسۍ کنډه وپړي هغه ځای پر بمباري کېږي او ټول کورونه بې کوره شو تقریبا یې به یو 2-3 زره کوره به او دغه د شینمان کنډاو دی او د دغه ځای نه ګولۍ راولي دا کنډونه او دا کورونه دغه د لیونو کلی دی اپورې او داسې دا ساحه د پاکستان د خوا نه ولي په توپونو باندې. په دې سیمه کې د پاکستان د بریدونو نښې نښانې له ورایه ښکاري او چوپتیا یې هم خپره کړې. سیمه اوس هم جګړه ییزه ده. له راکټي بریدونو په دې ولسوالۍ کې د کډوالو شمېر زرګونو ته رسیږي او ګیله یې دا ده چې حکومت یې په وخت لاسنیوی نه دی کړی. سیمه ییز مسؤلین وایي د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو لا هم د پاکستان راکټي بریدونه دوام لري. د ولسوالۍ غالب مجاهد په خبره ولایتي ادارې له بېځایه شویو سره لومړنۍ مرستې کړي او ټولې ستونزې له مقاماتو سره شریکې کړي. دا کوم کلي چې درته دا وران ښکاري دا د پاکستان د توپونو نه لګېدلي دي. هره ورځ 10 توپه 15 توپه 20 توپه روزمره په جمعه کې 2 وارې 3 وارې دلته په دې کلو باندې توپونه لګي. دا اوس چې د خلکو د ځانه دغه تاو کړي دي تاسو ګورئ نو دا پاکستان وران کړي دي. ولایتي چارواکي له بېځایه شویو سره د لومړنۍ مرستو رسولو وایي پاکستان له کلونو راهیسې د کونړ د یو شمېر ولسوالیو سربیره پر لعلپورې او نازیانو ولسوالیو دوامداره راکټي بریدونه کوي او د خلکو د بې کوره کېدو ترڅنګ یې عام ولس ته مرګ ژوبله هم اړولې. خلک وایي تر اوسه مرکزي حکومت نه دی بریالی شوی چې له پاکستان پر دوی د بریدونو پوښتنه وکړي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو ټلویزیون، ننګرهار.